بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نثار احمد غفوري دی. په دې ویډیو کې به تاسو ته نن دروښودل شي چې څنګه کولی شو یو کتاب یا مونوګراف ته بېلابېلې شمېرې ورکړو، لکه ځینې صفحې خالي پرېږدو، ځینو ته الف ب جیم او همدارنګه ځینو صفحو ته یو دوه درې ورکړو. تاسو پوهیږئ چې یو کتاب یا مونوګراف له دریو برخو څخه جوړ وي. لومړۍ برخه کې نوم بسم الله د کتاب یا مونوګراف ځانګړنې راځي چې دا خالي پرېښودل کېږي. دویمه برخه یې له مخکنۍ خبرو پیل کېږي، تقریض وي، فهرست چې دې ته الف ب جیم ورکول کېږي، او همدارنګه دریمه برخه چې له سریزې څخه پیل کېږي متن وي، پایله، وړاندیزونه او ماخذونه وي چې دې ته په ترتیب سره شمېرې ورکول کېږي یو دوه درې. نو دلته ما سره یو مونوګراف دی، همدا طریقه پرې ترسره کوو. لومړی کار چې کوو خپل مونوګراف ته صفحې ورکوو، راځو انزرټ باندې کلیک کوو، پیج نمبر ته خپل مونوګراف ته مو صفحې ورکړئ. زموږ مونوګراف تاسو دلته ګورئ چې 4 مخه شو. که زه لومړی مخ پاک کړم نو د مونوګراف ټول مخونه پاکېږي، تاسو دلته کتای شئ. او که دلته الف ورکړم نو د مونوګراف په ټولو برخو کې الف لیکل کېږي. نو زه څنګه کولی شم چې خپل مونوګراف ترتیب کړم؟ لومړی هغه برخه چې زه غواړم خالي پرېږدم، په وروستۍ برخې باندې کلیک کوم پر دې ځای، پیج لایاوټ ته راځم، بریکس باندې کلیک کوم او نیکسټ انتخابوم. زما مونوګراف په دوو برخو باندې وویشل شو، تاسو دلته کتای شئ سیکشن 1 او سیکشن 2. دویمه برخه چې مخکنۍ خبرې تقریض یا فهرست د الف ب جیم ورکول کېږي، د هغې برخې وروستي ځای ته راځم او کلیک پې کړم. هماغه طریقه پیج لایاوټ ته راځم، بریکس انتخابوم او نیکسټ پیج وهم. تاسو دلته کتای شئ زما مونوګراف په دریو برخو باندې وویشل شو، سیکشن 2 او سیکشن 3. اوس یو بله طریقه هم دلته پرې ترسره کوو. د دویمې برخې پر لومړۍ صفحه کلیک کوم، تاسو دلته کتای شئ سیکشن 2 دی، ما صفحه انتخاب کړه او لینک ټو پرویس وهم تر څو له لومړۍ برخې څخه اړیکه پرېږدي. همدا کار په سیکشن 3 یا په دریمه برخه کې هم ترسره کوم. تاسو کتای شئ دلته سیکشن 3 دی، زه صفحه انتخابوم او لینک ټو پریویس وهم. د دې درېواړو برخو اړیکې له یو بل سره پرې شوې. اوس راځم لومړۍ صفحې ته، صفحه انتخابوم او پاکوم یې. تاسو ګورئ لومړۍ برخه یا سیکشن 1 صفحې پاکې شوې یا خالي پرېښودل شو. دویمه برخه یا سیکشن 2 چې له مخکنۍ خبرې پیل کېږي، دلته راځم صفحه انتخابوم، رایټ کلیک وهم او فارمټ پیج نمبر باندې کلیک کوم. ماته یو کوچنۍ نوې صفحه راوښودل شوه، دلته ورته له دې ځای انتخابوم چې څه ډول حروف ورکړم. الف ب جیم انتخابوم، له دې ځای سټارټ له الف یا له الف څخه پیل شي، اوکې وهم. زما دویمه برخه په الف ب او جیم باندې وویشل شوه. سیکشن 3 یا دریمې برخې ته راځم چې له سریزې پیل کېږي، صفحه انتخابوم، رایټ کلیک وهم، همدغه طریقه ترسره کوم، فارمټ پیج نمبر باندې کلیک کوم، دلته ورته صفحې انتخابوم، څه ډول صفحې ورکړم، سټارټ له یو څخه اوکې وهم. زما دریمه برخه هم په شمیرو وویشل شوه، یو دوه درې. له سره یې ګورو، لومړۍ برخه چې د مونوګراف نوم او بسم الله دی خالي پرېښودل شو، تاسو دلته کتای شئ. دویمه برخه چې مخکنۍ خبرې دي په الف ب او جیم باندې وویشل شو. دریمه برخه چې له سریزې پیل کېږي په یو دوه درې، همداسې تر اخره پورې په شمیرو وویشل شو. اخر ته ورځو، تاسو ګورئ مونوګراف په 9 صفحو باندې وویشل شو. په دې هیله چې څه مو ترې زده کړي وي، له پاملرنې مو مننه. آباد او بریالي اوسئ.